آدم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد بچ کېدن او هغه با بنیاد د قربانای چې دی هغه د حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دو زامن د یو نامه و حابیل او د یو نامه و قابیل. د دې دواړو منځ کې اختلاف راغلی او په یو خبره باندې خبره دا وه چې د ابراهیم آدم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد بچ کېدن او هغه با یو زوی او یو لور کېدل. نو کم زوی او لور با چې یو ځای وشو نو د بل بچ وشو جوړه نو هغې او دی به خپل منځ کې بیا بدل کول. کم رور سره به چې خور شوې وه نو هغه بل رور سره به چې کومه خور شوې وه په هغې به سره بدل وکړو. قابیل او حابیل دی سره هم دوه خویندې شوې وې. قابیل ته چې څه وخت کې حابیل ویلی چې راځه کنه چې بدل وکړو، هغه ورته ووی چې زه تا سره بدل پې نه کوم، ته خپله خور په خپله په نکاح واله او زه به خپله خور په خپله والم. نو هغه ورته ووی چې دا خو جایز نه دي. هغه وی چې هر څه چې کیږي خو زه بدل کولو ته تا سره تیار نه. مورخین وایي چې قابیل ډېر تنګ کړو نو د اراده دا وکړه چې راشه دا رور مړ کا چې د غمه اخلاص شي. بیا د دوی منځ کې یو مصالحت وشو چې داسې چل به وکړو چې دواړه به قرباني وکړو. تبم څه خیرات یو سې د دې غره د پاسه به کېدې او زه به هم کېدم. د هغه وخت قانون دا و چې څوک به په حق و نو د هغه قرباني به آسمان ته یوړی شوه او څوک به چې په ناحقه و نو د هغه قرباني به پرېښودی شو. حابیل چې دی هغه ګډوری یوړو د غره د پاسه یې ودرولو او قابیل بل څه شی یوړو هغه یې د غره د پاسه کېښو. علما وایي چې د قابیل قربانی په ځای پرېښودی شو او د حابیل ګډوری چې دی هغه اسمان ته وخېجولی شو. او دغه ګډوری نیغ جنت ته بوتلی شو.
قرآن کریم کی راضی چه اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اے پیغمبر یاد کا آغا وقت چې د آدم علیہ السلام دو زامنو قربانی وکړه، فتقبل من احدهما د یو قربانی قبول شوه، ولم يتقبل من الاخر او د بل قبول نشو. نو الله فرمایل چې امدارنګ الله قربانی قبلې د چا؟ د متقیانو. چې دا سالیسی هم قابل بیلو دا. نو بیا اراده وکړه د حابیل د قتل. اوس چل نه ورځي چې دا سړی سړی وجني څنګه. شیطان لعین یو مرغۍ راونیوه او د دې قابیل په مخ کې حلاله کړه. د ورته کته مطلب دا و چې ته دې د خپل رور داسې حلال کا. نو قابیل هم چاړه راواغستا او د دې رور په مرۍ باندې کېښوه او حلالې. چې حلالې کړو بیا په صادر کې واچولو، شاته به ګرځولو، په دې نه پوهېدو چې دا مړی څوک څنګه ښخوي. نو الله پاک ورته چل ښیي. شپږ میاشتې دا رور پنډوکی کې شاته ګرځولو چې اوس دې سره حکم څه. نو الله فرمائی فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. الله کارغر اولے گلو او یو مړه مرغۍ راواغستاو د دې قابیل په مخ کې هغه په دې خپله مخوکه باندې ځمکه وکنستا او دا مرغۍ پکې کېښوه او په مخوکه یې بیا پې د پاسه خاورې راواړو. ده وی هوی زه به هم دا خپل رور داسې ښخ کړم. دم وله کنده وکنستا رور یې پکې کېښوه پې د پاسه خاورې راواړو. علماء محدثین وایي چې دا ګډوره د حابیل چې دا جنت ته بوتلی شو او په جنت کې دا ګډوره پاللی کېده. هلته اوسېده. سو وقت کې د ابراهیم علیہ السلام د قربانۍ وخت چې راغی نو ابراهیم علیہ السلام حیرانو چې زه چې زوی حلالومه نو زما زوی به حلالېدو ته غاړه کېږدي او که کې به نه. زوی نه چې تپوس وکړو
نو زوی ورته وی چې قال یا ابت افعل ما تؤمر. پلاره چې درته څه ویلي شوي دي ته به څه وایې؟ وی پلاره زه ستجدنی انشاء الله من الصابرین. زر دی چې ما به بیا مومې د خپلې چړې لاندې صبر کوونکی. ما به حلالی او زه به غږم نه. چې څه وخت کې منا کې مذبح ته یې بوتلو، پلار او زوی ودرېده دواړه. اوس قرآن کریم هغه منظر بیانوي چې فلما اسلما وتله للجبين. فلما اسلما ارکله چې پلار او زوی دواړو د الله حکم ته غاړه کېښوه، دا ډېر ګران کار. نو فلما اسلما وتله للجبين. فلما اسلما ارکل چې پلار او زوی دواړو دا الله حکم تمرای کېښوه، دا ډېر ګران کار. زوی لالول پلار ورته گردن کېښو چې زوی لالولو حکم شوی دی، زه به یې لالو. د ځان د لالولو پیش کولو حکم د 14 کالو ماشوم هغه ورته گردن کېښو او ځان یې پیش کو لالولو ته چې خدای ویلي چې دی حلال که نو ما حلال که. فلما اسلما وتله للجبين. ارکله چې پلار او زوی دواړو د خدای حکم ته گردن نهاد شو، وتله للجبين، او بیا یې زوی د دې سټ نه او د خپو نه ورنیو او په دې ځمکه یې راواچول. وتله للجبين. جبین دې ځای ته وایي، په دې سر یې داسې راواچول. خدای قسم چې زه د ګډوري یا د میخې او غویر اچولو تم نشم ټینګېدی. عزیزانو عرض داو چې د ده په مرۍ چاړه کېښوه، هغه ګډوری چې کوم حابیل قربانی قبوله شوې وه، هغه جبریل راوستو د جنت نه او د ده په خپو کې واچولو، هغه حلال شو. اسماعیل علیہ السلام اتنا بچ کو. ابراهیم علیہ السلام چې سترګې پرانیستې نو زوی ولاړ دی او ګډوری لاندې حلال پروت دی. غصه وړله چې دا ولې ما خو زوی حلالولو. الله فرمایي چې دغه وخت کې ورته ما آواز وکړو
वनादैनाहु अन या इब्राहीम, मां वर्ता आवाज़